او نن سبا خو ډېرې فتنې راوتې دي. زه کمه تاسو ته بیان کړم. فتنه د مال، فتنه د ښځو، فتنه د بچو، فتنه د سیاست، فتنه د انټرنیټ، فتنه د شهرت، ځان مشهورول، دا نن سبا یو فتنه راوتې ده. او څه عجیبه دور دی چې څومره بې باکه او بې شرمي کې دومره به مشهورېږي، څومره چې فحاشي خورې مشهورېږي به، او څومره چې قام قبیله شرمې، پښتانه شرمې، دومره به مشهورېږي. نو د هغه خو هم کار دغې سره دی چې څه شم، مشهور شي. او مقصد دا دی چې مشهور شي، ویډیو وچلیږي، خلک یې صفتو کي، سبا لکه چېرته ګڼي چې خلک ورسره تصویر وباسي چې هغه شرمېدلی دا دی. اوس دا چې راجمع شوي دي او د ده نه تصویر وباسي، دا ګورې د ده نه جدا نه دي. سم خیال دی؟ یو شی دی، خو دغه لا مشهور شوي نه دي او دی مشهور شوی دی. دا حقایق دي. ګورې اوس که ماته کې او یو سړی بې شرمه کارونه کوي یا د فحاشۍ، مړ مې که زه د سره کینم، نه تصویر نه وباسم، له ده پسې ګرځم، ځکه چې زه دا ویم چې ما او ده کې فرق دی. زما او د ده لیول جدا دی، موږ د یو لیول خلک نه یو. زما او د ده تربیت جدا شوی دی، زما او د ده دینداري جدا ده. زه څنګه د ده سره یو ځای کېږم؟ نو چې هر څه وکړو نن سبا خو به یې ځان مشهوره. دا یو فتنه راوتې ده. او عجیبه خبره، زموږ دا پښتانه دومره سادهګان دي، دا نور قومونه نه دي، دا نور د دوی په منځ کې هغه سړی مشهورېږي چې هغه د کار سړی. زموږ پښتانه لکه اوس ته د دروغو لطیفې بیانې که نه، لطیفې بیانې ویډیوګانې کې، دا پښتانه به ټول تا ته نشه پراته وي. ستا د دغه دروغو دا لطیفې به اوري او خوشحاله وي. ها، دوه پښتانه لګیا دي، یو بل ته کنځلې کوي په پروګرام کې، ته دیسې او دیسې، دې ته به په زرګاو خلک ناسي، 2-3 ګنټې دا کنځلې به اوري. تاسو دې قوم په باره کې څه وایي؟ دی به مخکې لاړ شي. هغه قوم سحر ماښام چې د هغه دا طریقې، پلانې په سیاست کې بره شو، پلانې کته شو، هغه ووټ واغستو، د وانه غستو، زنده‌باد مرده‌باد، هغه راغی، دی لاړ، دا لاړ، دا په دې مال هم لګوه، دې لپاره وخت هم لګوه، هر څه کوه. دا قوم به مخکې لاړ شي. یعنې موږ کوم ځای ته رسېدلي یو؟ هغه پښتانه چې هغه مشهور په دې باندې چې دا د دروند خوی خاوندان دي، هغه پښتانه اوس دې ته پاتې شو چې څوک د دروغو لطیفې بیانوي یا کنځلې ډېرې کوي یا فحاشي کوي، د هغه پروګرامونو ته پراته وي او څه خو ته خوشحاله چې موږ پلانې پروګرام ګورو او موږ پلانې ګورو. هم دوی ته دا ووایه، ورته وایه که د دین سره م نه لګي دا جدا خبره ده، کیدای شي ستاسو د دین سره نه لګي، زه درته د دین هم نه وایم، مه خفه کېږه، خو زه درته وایم د دنیا په باره کې داسې څه وګوره چې به د دنیا کې مخکې شي، د دین دې باندې کیدای شي خفه شي. زه به تا ته دا نه یم چې ته د یو عالم درس پکې واوره، یو نصیحت واوره، زه دا درته نه یم، خو د دې دنیا په باره کې خو هغه څه وګوره که نه چې ته پرې مخکې لاړ شي. که نه زما دا خبره غلطه؟ په دې دنیا کې خو ترقي وکړه که نه، دین کې خو زه کیدای شي هغه خفه کېږي، وایي د دین راته مه وایه، زه د دین درته نه وایم، نو د دنیا کې خو مخکې شه، نو نه د دین شوې نه د دنیا شوې. خلک وایي که نه، وایي نه د دین شو او نه د ساتي شو، هېڅ نه شو. دا یو خبره مې مخې ته راله
او ما محسوسه کړې ده زه د حالاتو نه د الله په توفیق سره ځان خبروم چې د اقام څه حالات دي د دې پښتنو څه طریقه کار دی نو طریقه کار دا